شي او سمه ولوري نه شي او څوک به د امن راوستو له ځان بخي دلته لاس سوچت کړئ ووایئ چې دا خبره سپینه شي څوک به د امن راوستو له ځان بخي دلته لاس سوچت کړئ ووایئ چې دا خبره سپینه شي اوس یو غزل وایي د وخت تیارو که هر څومره پټ کړی ستا منزل دی د وخت تیارو که هر څومره پټ کړی ستا منزل دی او چې زیر ورته وګورئ یو څو ګامه مزل دی او هوسۍ چې شي زخمي نو بیا د دغه درد په وخت کې د خولې چې کوم فریاد وځي هم دغه خو غزل هوسۍ چې شي زخمي کله بیا دغه درد په وخت کې د خولې چې کوم فریاد وځي هم دغه خو غزل دی او پوهان وایي چې دلته څه کرې هغه به ریبې په مینه کې خو دغه متل دلته کې بدل دی پوهان وایي چې دلته څه کرې هغه به ریبې او په مینه کې خو دغه متل دلته کې بدل دی او چې یو قدم په ده کېږدي نو بل بګدې جنت کې چې یو قدم په ده کېږدي نو بل بګدې جنت کې د نفس او د جنت ترمنځ 2 ګامه مزل دی مننه چې یو قدم په ده کېږدي نو بل بګدې جنت کې د نفس او د جنت ترمنځ 2 ګامه مزل دی او اخلاص نه بغیر رب ته یو عمل هم قبول نه دی د خلکو په نظر کې چې مخلص دی نو پاگل دی مننه اخلاص نه بغیر رب ته یو عمل هم قبول نه دی او د خلکو په نظر کې چې مخلص دی نو پاگل دی او شیدای تخلص دی د اشرف هجري نمسی دی او تاریخ کې چې یاد شوی په لقب پښتون بلبل شیدای تخلص دی د اشرف هجري نمسی دی او تاریخ کې چې یاد شوی په لقب پښتون بلبل دی او وایي هله به خبر شي چې تالو ژبې له ورشي وایي هله به خبر شي چې تالو ژبې له ورشي په ټولو متلونو کې مې خوښ دغه متل دی او ټول عمر دی ودیمه بلکې یو شعر د دې نه مخکې چې انصاف پکې مار خپه ده او زورورو پکې زور دی په دې وخت کې مې ګل پاکستان نه جوړ ځنګل دی انصاف پکې مار خپه ده او زورورو پکې زور دی او په دې وخت کې مې ګل پاکستان نه جوړ ځنګل دی او ټول عمر دی ودیمه په دغه رنګ تالشه چې خوب لرمې سر ته خوږ اشنا یې ښې سنګل نړۍ مننه ډېره زیاته مننه